یو کس تپوس کړی ده چې امام پسې ولاړ ده یو کس او د ده نه رکات لاړو نو رکات چې لاړو دا خو به امام سره سلام نه اړوي که نه لیکن امام آخر کې سلام اړولو او دا د سلام دو ورسره هم په غلطۍ باندې سلام واړولو نو آیا د ده دا مونځ شوی ده او که نه نو فتاوی دارالعلوم دیوبند لیکي چې او مونځ خو شوی ده خو بهتره خبره دا ده چې دا د چا نه یو رکات لاړ ده او د امام سره په خطا باندې سلام اړولی ده نو دا د اخر کې سجده سهوه وکړي سجده سهوه چې وکړه بس مونځ شوی ده او که سجده سهوه اوم نه که نو مونځ شوی ده خو بهتره دا ده چې دا سجده سهوه وکړي ځکه چې نقصان خو راغو که نه نو که چا په غلطۍ باندې او چا ورته ووي چې هلکه تا نه خو رکات لاړو او ده خبرې نه دي کړي دا ډایرکټ پاسېدو نو که آخر کې سجده سهوه وکړه نو بهتره خبره ده او که نه سجده سهوه اوم نه که نو مونځ شوی ده او بل چا دویم تپوس دا کړی ده چې بعضې خلق داسې دي چې هغوی مونځ وکړي نو په ګس لاس باندې تسبیح وایي تسبیحات خلق وایي که نه یو بعضې خلق به تسبیح اړوي نو په ګس لاس باندې اړوي ښه طریقه دا ده رونو چې بهترین کار ښایسته کار هغه به په ښي لاس باندې کوي په ګس لاس باندې که موږ دا ذکر کوو دا د ګوتو بندونو باندې نو کوی شي خو لیکن افضله دا ده چې ښه عمل چې د شرافت والا عمل وي نو هغه په ښي لاس باندې کوه موږ خوراک په کم لاس باندې کوو په ښي لاس باندې او پوزه په کم لاس پاکو په ګس لاس باندې او دس ماته په کم لاس کوو چې اودس اوچو نو په ګس لاس باندې اودس اوچو او داسې اوبه چې څکو نو په ښي لاس باندې اوبه څکو یا چې لاس میلاوو نو ښی لاس میلاوو او چې داسې نور کارونه چې هغه داسې د خوشې والا نه وي نو هغه په ګس لاس باندې کوو مونږ چې اودس ماته وکړو نو ځان په ګس لاس باندې صفا کوو او چې کله اوبه څکو روټۍ خورو چا سره لاس میلاوو نو ښی لاس استعمالو نو ښه طریقه دا ده چې ښی لاس استعمال شي او که نه ما درته وي د ګوتو په بندونو باندې نو ذکر په دواړو باندې کولی شي خو افضله دا ده چې ښی لاس استعمال شي